د کاروبار نوکرۍ او د نکاح د پیغام د لیږلو دپاره او د هغې د منظورۍ دپاره که دا آیات مبارک ولیکي او په دې مټ باندې وتړي او بیا د دې آیات مبارک ذکر کې انشاءالله زر تر زر به تا ته په ښکلي مناسب ځای کې روزګار او کاروبار میلو شي. که چېرته د نکاح پیغام لیږلی وي هغه به هم منظور شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د قرآن مجید یو داسې آیات درته ښیم کلم چې تاسو د دې آیات مبارک وظیفه شروع کړئ او بل دغه آیات مبارک ولیکئ او په دې مټ باندې وتړئ. هغه وروڼه او هغه خویندې چې د هغوی هغه وروڼه چې هغه د دې خبرې چې دی خواهشمند دي چې موږ ته د ښکلي ځای کې کاروبار او روزګار میلو شي. انشاءالله د دې آیات مبارک نه پس به تاسو ته په ښکلي او مناسب ځای کې روزګار میلو شي، کاروبار ورته میلو شي. که بېروزګاره انسان دغه آیات مبارک چې دا کم درته اوس ښیم که په دې ښې اوږې باندې وتړي نو رب العالمین به روزګار کړي، یعنې په مناسب ځای کې به دغه کس ته چې دی هغه ته به روزګار میلو شي. د روزګار د میلاوېدو دپاره په دې تعویض کې رب العالمین یو ډېر لوی اثر ښودلی او د دې فواید اثرات په خپلو سترګو باندې ووینئ. کله چې تاسو دا تعویض وکړئ او دا کوم وظیفه درته ښیم چې دا وظیفه تاسو کوئ، څنګه طریقه درته ښیم عمدې طریقې سره وکړئ، خپله به د دې عجایبات دا به تاسو په خپله باندې زیږئ. محترم هغه وروڼه او هغه خویندې چې هغوی وایي یاره موږ ته په داسې ځای کې نکاح وشي، زموږ نکاح په داسې ځای کې وشي څنګه چې زموږ د نامې جامې سره مناسب خلک وي، مناسب ځای وي، په هغه ځای کې زموږ نکاح وشي. دا که د الک پر لکه ارمان وي که د جنۍ ارمان وي، رب العالمین به دا ارمان د دې عمل په برکت سره پوره کړي. د آیات مبارک درته ښیمه لیکن په مناسب ځای کې به تاسو ته دغه رشته میلو شي. دویمه خبره که تاسو غواړئ چې یاره زه دغو ته پلانکي ځای ترې زه ولیږم رشته او دا رشته دې قبوله شي، هغوی دې په دې کې انکار ونه کړي، د هغې دپاره هم که تاسو دغه آیات مبارک ولیکئ انشاءالله چې هغه ځای کې به دا کومه رشته چې تاسو لیږلي نو انشاءالله چې هغه به قبوله شي، هغې کې به انکار چرته کې نه کېږي. یا د چا کاروبار نشته دی او هغه دغه چې دی آیات مبارک ولیکي تعویض یې کړي په دې مټ باندې وتړي انشاءالله زر تر زره به هغو ته کاروبار میلو شي. نوکري نشته، نوکري به ورته رب العالمین میلو کړي. د دې نه علاوه د دې نور ډېر ویل چې کوم دی برکات په خپلو سترګو باندې ووینئ کله چې تاسو دا اعمال په خپله باندې وکړئ. راځئ دغه چې دی آیات مبارک درته ښیم او د دې د استعمال طریقه هم درته ښیم. آیات مبارک دا دی قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. دغه آیات مبارک به ولیکئ په صفا کاغذ باندې او بیا به دغه تعویض به ترنه جوړ کړئ. نو که پټکي کې ایږدئ ډېره ښه ده، که زنانۍ نو هغه دې په لپټۍ کې وتړي. ورنه د ټولو بهترین خبره داسې ده چې دغه آیات مبارک په دې مټ باندې وتړه، لیکن د یو خبرې لحاظ به ساتئ چې دا د قرآن مجید یو دغه د آیات مبارک دی، د دې ادب او احترام په تاسو باندې واجب دی. د دې ادب او چې کوم دی احترام به لازما کوئ. که تاسو د دې ادب نه کول احترام نه کولو ممکنه ده چې موږ به ډېر لوی ګناهګار شو. بیا د دې ادب څنګه دی کله چې دغه چې دی آیات مبارک ولیکلو نو دا به ته په پاکۍ په حالت کې ساتئ. دویمه خبره که یو ګنده ځای ته ځئ مثلا باتروم وغیره هلته ځئ نو دغه آیات مبارک به مخکې دا چې کوم دی لر کړئ او په یو پاک محفوظ ځای کې به دا کښېږدئ. دغه رنګې هغه ځای ته به نوړئ چې کوم ځای کې چې کوم دی ګندګي پرته وي نو د دې چې کوم دی امور لحاظ به ساتئ. او دې نه علاوه دغه چې دی آیات مبارک په دې مټ باندې وتړه او بل ورسره د هر فرض مانځه نه پس 15 پیرې دغه چې کوم دی آیات مبارک ویا قل ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. انشاءالله چې په لږ ورځو کې دننه به رب العالمین چې دا کوم رحمت دی هغه به چې کوم دی په جوش کې راشي. ستا د زړه چې کوم ارمانونه وي هغه تمام ارمانونه به د رب العالمین پوره کړي. که تا ته رشته نه میلاویږي په مناسب ځای کې تا ته رشته نه میلاویږي انشاءالله د دې نه پس به تا ته په مناسب ځای کې رشته میلو شي.
که د ستا کاروبار نشته دی نوکري دې نشته دی د هغې دپاره وکړې نو رب العالمین به تا ته په مناسب ځای کې کاروبار هم درکړي نوکري هم درکړي دې نه علاوه کو د بل مقصد دپاره دا دغو کو عمل وکړو هغه مقصد کې به د رب العالمین کامیاب کړي نو محترمو یو ډېر زبردست عمل مې درته وښولو نو بلکل دا تاسو کولی شئ دا دې نه تاسو جایز پیدا بلکل اخیستلی شئ